نو تاسو ته د زړه د کومې نصیحت کوم چې د مانځه پورې خندا مه کوئ، په دې دومره عظیم عبادت پورې مذاق مه کوئ، الله د رضا دپاره ښکلی ښکلی لمونځ کوئ، ښایسته لمونځ کوئ. دغه تراویح پرېږدئ دا چې خړاوي دي، دا چې نه پکې په سوره فاتحه سړی پوهېږي، نه پکې سړی په قیام، په رکوع، په سجده، په دې نه پوهېږي، نه په دعا پوهېږي، نه په ژړا پوهېږي، په هېڅ هم پوه نه شي. نو تاسو ته د زړه د کومې نصیحت کوم چې د مانځه پورې خندا مه کوئ، په دې دومره عظیم عبادت پورې مذاق مه کوئ. الله سبحانه وتعالی پې تېر شوي ټول ګناهونه بخي، د هغې نه داسې ګپ مه جوړوئ، په ښایسته طریقې سره یې کوئ. غوره طریقه دا ده چې دا لمونځ دی د ویترو سره 11 رکعاته وکړی شي، که څوک یې 20 کوي نو هم اجازت شته کولی شي، که څوک 30 کوي، که څوک 40 کوي، خو په ښایسته طریقې سره، په آرام سره، په اطمینان او په سکون سره. دریم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې په دې میاشت کې رب العالمین ګناهونه بخي، په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی ګناهونه بخي. حدیث کې داسې راځي، امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، د حدیث ته غوږ کېږدئ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان د میاشتې دا روجې ونیوي ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا معنی دا دی چې یعنی خالص د الله دپاره ایمان یې ورته تازه کړی، واحتسابا او اجر پې د الله نه غواړي. چا چې په دې سره د دې میاشتې روجې ونیوي الله به له تېر شوي ګناهونه ټول وبخي. نو دا میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې ګناهونه بخښلی کېږي.